د بیګانې زلزلې له امله د یوې کورنۍ د 8 غړو شهیدانېدل. هر څه مې واورېدل په خپلو غوږونو باندې، مګر زما له وسې څه پوره نه ول. 4 جنکیان یو اعدام اول سر کې راویستلې، یو هلک د بخاري باندې سوځېدلی و، مخ یې سوځېدلی، د خولې نه وینې راغلې وه. شدید باران و، خو بیا د زلزلې جټکه چې راغله نو په دغه ټیم کې بس دیوالونه ولوېده. موږ یې په چغې واورېدې 2 دقیقو پورې، بعد د هغې نور موږ په دا احساس نه کړو چې دا به ژوندي. یو الله لیدل چې سره کوم صحنه و تېره شوه. زموږ هغه بیړنۍ او څانګې کې یو بیړنۍ چې چېرته پیښه کېږي نو عاجل ځان رسوو. په دوی باندې د سنګکاري او دیوال بیچارهګانو باندې بس چپه و. دلته چې ګورو یوازې چاردیوالي موجوده ده. درنو لیدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ او د هېواد دغه باراني ورځې او شپې له خپلو کورنیو سره په خوشحالۍ باندې تېرې کړئ. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د تېرې یوې اونۍ راهیسې د هېواد تقریبا په ټولو ولایتونو کې د باران لړۍ پیل شوې ده او لا هم دوام لري. خو تېره شپه د هېواد مختلفې سیمې یوې شدیدې زلزلې هم ولړزاوه چې تر اوسه پورې د دې زلزلې له امله دقیق آمار راسنیز شوي نه دي. خو د کابل په ګوسپندرې سیمه کې چې د بګرامۍ ولسوالۍ مربوط ده، دلته د یوې کورنۍ 8 غړي د دې زلزلې له امله شهیدان شوي دي او یو کوچنی ماشوم چې 2 کلن دی هغه ټپي شوی دی. موږ هم دلته راغلو تر څو پورې دغه سیمه له نږدې وګورو او د دې سیمې د خلکو سره خبرې اترې وکړو او دغه حال چې دغه خلک په دې سیمه کې لري تاسو ته په انځوریز شکل باندې وړاندې ورځو خپله خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. د همدې کور یو له ګاونډیو سره ولاړ یم چې تېره شپه یې د دغه شهیدانو په راویستلو کې همداشان د پیښې له اوله تر اخره پورې دلته موجود او د دغه شهیدانو په انتقال کې هم مرسته کړې ده. له دوی سره به غږیږو چې پیښه څه ډول رامنځته شوه او تر اوسه پورې څومره کومکي ټیمونه دلته راغلي دي او دلته د مرستې لپاره ځان را رسولی دی. همداشان شاوخوا سیمو په اړه باندې هم ورسره غږیږو ځکه دغه سیمه چې ده نسبتا ټوله غر ده او دلته چې کوم کورونه آباد شوي دي ټول په غره کې آباد شوي دي او د غره ډډه ده. ستړی مه شو وروره، ښې خیر سکې جوړ خیرت ته په خیر ژوند په خیر تېرېږي. ستاسې نوم څه دی وروره؟ ما نوم سلیمان ده. سلیمان، دا پیښه څنګه رامنځته شوه او څه وخت تاسې دلته ځان راورسوو؟ دا پیښه داسې وکړه چې وروره د 8 شاوخوا وي دا زلزله چې وسوله. دقیق زلزله چې اوس تاسې راغلي و هغه ټیم کې دا دیوال لاړو دغه ګاونډیان دغه بام سرته وخته چیغه کړه. موږ هغه مخامخ کور ده بس داسې چیغه کړله ویاله دلته خلک لاندې دي. موږ دا کلیوالان ټول سره راغللو. بس دلته چې موږ څنګه راغلو په دوی باندې د سنګکاري او دیوال بیچارهګانو باندې بس چپه و. موږ چې دلته راغلو څوم دا کلیوالان تیږې ایسته کول، یو شی باران شروع مه کړ دغه ټیم کې او بس داسې وکړه 4 جنکیان یو اعدام اول سر کې راویستلې، یو هلک د بخاري باندې سوځېدلی و،
مخې سوځېدلی د خولې نه وینه راغلې وه یو دانه په دې تسې باندې لګېدلی په چیپ لګېدلی د تسې نه وینه روانه وه څو نفره دې پیښه کې شهیدان شوي تر اوسه پورې؟ 8 کسان شهیدان شوي ده یو روغتون کې لا اوسه مړکی ماشوم 2 کلن ده 2 کلن ماشوم یوازې پاتې دی. یوازې هغه پاتې ده. په هغه وخت کې څوک اول راورسېدل دې ساحې ته؟ د ګاونډیان څوک راغلل؟ اول ساحه کې زه راورسېدم دلته او دغه کور والا بس دغه کور والا د کور هم د دې ګاونډي کور والا و او کنه د بل چا نه په کرایه اخیستی او څنګه اوسېدل دلته؟ د کرایه کور نه خو تاته معلومات کېږي کرایه خو پیشکي 80,000 80,000 روپۍ اخلي که نه ده غریبانانو خلکو چیرته وس کېږي نو اوس بله ورځ دلته رشکم چلم بله ورځ ما دلته کسان راوستله کور دلته په کرایه نیولی خط یې ورسره لیکلی تیار هغه ورته ویل ما کور بل چاته ورکړی ما ته پیشکي هم راکړي هغوی غریبانان ما ویوړل بګرامیو ته خلکو دروازې ټکولو کې یوې شپې ځای راکړه باران هم وخت هم ډېره ستونزمنه ده. دلته کوټې موجودې وي او که نه؟ کوټې نه وي موجودې دلته دا سنګکاري وه دیوالو 3 متره 3.5 متره دا سنګکاري وه دا وینې دغه بلاکونه داسې غټې غټې تیږې وي دا ټولې داسې خطا سوي موږ خیمه بیا وش کوله د خیمې د هغه نه راوښ کړه دغه هلک هم راسره و او نور هم دغسې ګاونډیان ډېر راسره و بس دغه ټیم کې موږ راوښکلې 4 جلکیګانې وي هغه هم راوښکلې او یو دا کس هغه هم په دې ریشکو کې ویوړله ریشکو کې مې وړل سر په سر هم کېښود د ګاډو کې ویې مړل دغه نه پس امبولانس راورسېدلې. دلته دا سیمه هم لرې ده تقریبا ښار نه یو څه لرې پرته ده څو پورې چې کومکي ټیمونه راسېږي وخت هم نیسي امنیتي ځواکونه همداشان کوم مربوط ادارې چې دي څه وخت دلته ځان راورسو د مرستې لپاره بس بیا د بګرامیو د ولسوال هم راورسېده نور دغسې طالبان هم راورسېده پوستي والا هم راورسېده مدرسې والا هم طالبان راورسېده ټول راورسېده مجاهدین خپل راورسېدل مجاهدینو کومک هم وکړه ټول د باران کې لامده خشتم وروره ښه کومک یې وکړه خیر اوسېدي. دا خلک د کوم ځای و د همدې ځای و د همدې شاوخوا ولایتونو یا د کابل خپله و که نه د بل ځای نه راغلي وو؟ دا د ایران نه راغلي او د تخار دي و د ایران نه مسافر دوی راغلي وو مهاجرو دي و مهاجرو و دوی اصلا کې تخار دي. خدای تعالی دې وکړي چې دغسې پیښونه نور زموږ هېوادوال لرې اوسېږي خدای تعالی دې نور دغسې پیښې نه رامنځته کړي زموږ په وطن کې واقعیت هم ځینې وختونه داسې پیښې چې د اختر نه مخکې چې کله پاکستان سره د افغانستان کړکېچ رامنځته شوی دی او جنجال رامنځته شوی دی زموږ بې ګناه هېوادوال واقعیت خبرې ډېر دردېدلي دي او ټول هېواد په هغې باندې دردېږي او اوس چې دغسې پیښې رامنځته کېږي زلزلې کېږي او بارانونه دي واقعیت هم زموږ هېوادوالو اختر هم په خوشحالۍ باندې نه دی تېر کړی او دغسې پیښې لا هم روان دي. ستاسې وروستی پیغام راخلو وروستی پیغام هم څه موږ وروستی پیغام دا ضروره چې د حکومت لږ دغه کرایه کورو باندې لږ هغه واچوي بوج په واچوي وروره دا کرایهګانې لږ راټیټې کړي 80,000 روپۍ پیشکي وانخلي دا کرایهګانې لږ راټیټې کړي همدغه موږ حکومت ته درخواست ده و دا کارونه خوسي چې خلک خپل آبادیګانې وکړي خیمو کې به ژوند نه کوي انشاءالله خدای دې وکړي چې دغه مشکلات حل شي. خدای دې امان لري ډېره زیاته مننه. ته څنګه کاکا ښه یې؟ الحمدلله د الله فضل کراري ده خیر کور ودان ژوندی ته هم د همدې ځای کاکا؟ یاره زه هم د همدې ځای ما هم دلته اوسېږو. ته څه وخت تاسې څه وخت خبر شوې چې دلته دغسې پیښه شوې ده؟ داسې د شپې 9 بجو ټیم و چې باران خو ټوله ورځ و شدید باران و خو بیا د زلزلې جټکه چې راغله نو په دغه ټیم کې بس دیوالونه ولوېدل یو دلته شاته بل دیوال لوېدلی او بل دغه د کور والا خیمه وه ملګري سره چې زه غږېدلم هغه وویل چې دا کوټې موجودې نه وې دلته یو دیوالو دغه خلک څومره وخت کېده چې دلته راغلي وو او څنګه د خلکو ورسره مرسته ونه کړله او که څنګه دوی خپله وغوښتل چې دغلته یو خیمه صرف ودرې خپل ژوند پکې وکړي؟ اصل کې دا خلک د ایران مهاجر و د ایران نه راغلي و دلته شاته بل ځای جوړاوه ارزي دلته خیمه والي و چې دلته موږ اوسېږو نږدې آبادۍ ته نږدې ورځو که نه نو دا د ارزي طور دپاره والي و همدلته اوسېده. کار یې شروع کړی په کور باندې؟ کار یې په کور شروع کړی و اصل دیوال یې هغه هم رالوېدلی د کور هلته هم خامه کار کړی و هغه دیوال یې هم رالوېدلی نو بس دلته سره د بچو اوسېده په دې خیمه کې او دغه د کور دیوال پرې راغلی او ټول غریبانان بس. تر اوسه پورې د خلکو مرسته څنګه وه؟ خلک چې دلته ساحه کې اوسېږي شاوخوا سیمه کې همداشان خیریه بنسټونه دلته موجود دي اسلامي امارت دلته خپل ټیمونه لري د مرستې لپاره د هغوی مرسته څنګه وه؟
وخت ملګري ویل چې ولسوال صاحب محترم هم راغلی او دلته تر اوسه پورې د دغې مرسته څنګه ګوري؟ یاره منندوی ما زه د ولسوال صاحب نم او د مدرسې طلبا چې کوم هغوی ډېره زیاته منډه وواله، ډېر زیاته همکاري وکړه، کومک یې وکړه او په ټیم سره یې دا زخمیان مړي راویسته. خو څه زخمیان داسې وو چې هغوی د زخمونو تاب را نه وړ او هغوی په حق ورسېدل او یو ماشوم پکې بچ شوی دی. بس خپل خپلوان یې تاسې خبر کړه؟ خپل خپلوان یو باجه یې دلته اوسېږي، بس هغه باجه غریب یې راغلی دی، همدلته دی، نور څوک یې نشته دلته. یعنې دا سړی یوازې یو باجه دلته لري، نور خپل خپلوان دلته نه لري؟ نه نه نور ټول خپل خپلوان یې په تخار کې دي، دلته یو باچا دی، بس هغه باچا راغلی دی غریب دلته تاویږي را تاویږي. اوس د شپې دا مریضان چې کوم د نوران شبخانې ته وړي، بیا د نوران شبخانې نه اوس بل کوم هسپتال ته وړي دي. یعنې په دغه زلزله کې چې وشو او دغه کور ټول ورلاندې شو، هېڅوک پاتې نه دي، صرف یو کوچنی ماشوم؟ یو ماشوم پاتې دی، 2 کلن ماشوم دی. بس ټول کور تباه شو؟ کور تباه شو، ټول بیچارهګان تباه شو. دلته شاوخوا خو به چاته زیان نه رسېدلی؟ نه نه دلته نور الحمدلله داسې خیر خیریت دی، بس یو 2 دیوالونه رالوېدلي دي، هغه هم د کور بیرون دیوالونه او دننه کورونو کې ماشاءالله الحمدلله څه دغه نشته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. الله دې آباد لره. ډېره مننه درنو لیدونکو تاسې زموږ د دغه هېوادوالو خبرې واورېدلې. واقعیت هم ډېر دردونکی حالت دی دلته چې موږ راغلو نو دغه ټول چې تاسې ګورئ ټول نړېدلی، ټوله سنګکاري لاندې غورځېدلې ده او دغه هېوادوال چې د مهاجرت شپې ورځې پای ته رسولې وو، دلته هېواد ته بیرته راګرځېدلي وو، دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او یوه کورنۍ په بشپړ ډول باندې له منځه تللې ده، یوازې یو 2 کلن ماشوم ورنه پاتې دی. تاسې تصویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره وي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ، همدې کور ته راننوتلو کوم چې د تېرې شپې په زلزلې کې نړېدلی دی او زموږ هېوادوالو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې کور هېڅوک هم ژوندي نه دي پاتې چې دلته اوسېدل. د دې سره په څنګ کې دا بل کور چې تاسې ګورئ په خوا کې دی، ډېر نږدې دی. دلته زموږ یو هېوادوال اوسېږي، له دغه ورور سره به هم دغه پیښې په اړه باندې خبرې کوو، ځکه دوی نږدې دي او د دې حالاتو نه شاید بهتر آګی نورو خلکو په نسبت باندې له دوی سره به غږېږو چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه او دوی څومره مرسته کړې. السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام. خیر اوسې، مننه. څنګه یې ښې؟ شکر دی، الله رحم. صحت دې څنګه دی؟ الله رحم. تاسو خاص دی؟ خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. واقعیت هم یو دردونکې صحنه ده، واقعیت چې سړی وګوري زموږ هېوادوال په دې وروستیو کې ډېر زیات ودردېدل او بیا هم موږ چې همیشه خپرونو ته ځو نو ډېری وخت موږ له دغسې پیښو سره مخامخ کېږو او یو دردونکی حالت یې چې انسان یې بیانولی نه شي. تاسې د همدې سیمې اوسېدونکي یاستئ؟ هو بلکل، زه د همدغه دا زما ګاونډي و، زما کور دغه ده بره. دا ستاسې کور دی؟ زما کور ده، بلکل. څومره وخت کېږي دلته اوسېږي تاسې؟ داسې فکر وکړو 1.5-2 کاله کېږي چې اوسېږو. 2 کاله. 2 کاله اوسېږو. د ځای مو اخیستی دی؟ ځای مو اخیستی دی، بیا هم پرې کور آباد کړی دی؟ کور مو آباد کړی دی. د دغه ورور په اړه که راته ووایې چې خپله ټوله کورنۍ له لاسه ورکړه، دا څومره وخت کېده چې دلته راغلی و او له کوم ځای نه راغلی و؟ دا خو اصلي د تخار ولایت او اوس په الحال له ایران څخه مهاجر راغلی و او دلته تقریبا 10 ورځې کېدل چې دلته راغلی و. دغه ژوند کوو، دلته یوه خیمه وهلې وه صرف د سرپناهي لپاره. ډېر یو ضعیف اقتصاد والا سړی و، یعنې ډېر یو غریب بېنهایته که نه چې هغه یو نمره اخیستې وه، هغه هم د خامه خښتو څخه غوښتل چې له ځان ته یو اطاق جوړ کړي او سرپناهي یې جوړه کړي. نو دوی په دې امید دلته ژوند کوو چې همدلته خپل ژوند زندګي تېرو، اول د خپل کور باندې کار کوو، د خپل وس مطابق څه لاسم پیدا کولو، شلم پیدا کولو، که نه خپل ځان خپل ځای به آبادوو. نو بس د الله تعالی پرېکړه وه، زلزله وشوله، دوی ټول شهیدان شول. ستاسو کور هم څنګه؟ تاسو ته خو به نقصان نه رسېدلی؟ موږ ته خو نقصان نه رسېدلی، خو ډېر یو دردونکي حالات، ډېر یو دردونکي شېبه چې ما په خپلو سترګو، یعنې هغه اولین نفر زه او پلار مې و چې موږ دلته حاضر شولو.
داسې څه وخت و تقریبا په کم 9 بجې وې چې باران خو جاري و او زلزله وشوله. زلزلې نه وروسته زموږ دا دیوال وغورځېده. موږ داسې فکر وکړو چې تندر راوغورځېد. دومره یو قوي اواز یې ویسته چې دلته راغلو. زه یوازې په یوازې تندر کله ښکته شولم نو هېڅوک را سره نه ول. ما یوه دقیقه د دې ماشومانو چغې فریاد درد هر څه مې وغورېدل په خپل غوږونو باندې مګر زما له وسې څه پوره نه ول. دا تیږه مې جګوله زما له وسې نه کېدله. اخر مې داسې یو کار وکړ چې د همسایګانو ته مې خبر ورکړ. دا دلته زما یو ماما د ماما ته مې خبر ورکړم. داسې نور دوستانو ته همسایګانو مکمل ټول مې خبر کړل. نو کله چې دوی را رسېدل نو دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی و. ډېر یو دردونکې صحنه ډېر یو دردونکې شیبه وه چې ما باندې خپله تېره شوله. بیا نو داسې وخت کې دولت راورسېده داسې وخت کې پوسټر راورسېدله چې چا خبره چې خلک دلته حاضر ول مګر خلکو ژوند له لاسه ورکړی و. نو زه هم لرې ده چې ګورو تقریبا غر دی نو ټول دا دی. څو امنیتي ځواکونه را رسېږي ټیمونه د کومک لپاره رسېږي یو څه وخت نیسي. که وګورو وخت چې موږ راتللو هم کومکي ټیمونه چې دلته ګورو اوس هم موجود دي. دلته خلکو څونه مرسته وکړله. تاسې وویل چې ما خلک خبر کړل او خپله مې وسه نه کېدل. خلکو د سره مرسته څنګه وه د هغه مرستې په اړه کې راته نو د ټولو د کور ودانې ټول یو اخلاصمنده مرسته وکړله. که ځوان و که سپین ږیری و که ماشوم له خپل وس نه مطابق یعنې بېنهایته کوشش وکړو چې دلته دوی ماشوم موږ دا موږ په دې امید وو چې دغه زر د تیږې او د خاورې ایسته کړو د یو نفر ژوند خو باید وژغورل شي. نو چې کله ما د خپله 6 نفر ما په خپل لاسو راویستل 6 وړه شهیدانو له همغه صحنه کې ځکه چې طبعا یو انسان د احساس کېږي چې یو انسان مړ یا ژوندی که نه سړی احساس کېږي. نو 6 نفره چې ما په خپله راویستل 2 نفره نورو کلیوالانو زموږ راویستل چې هغه هم مړه ول او یو نفر ماشوم ژوندی پاتې شو پکې. ژوندی اوس څنګه دی ماشوم صحت څنګه دی خبر ترې لرئ؟ د الله فضل ده ښه ده صحت یې د ډاډ وړ ده. خدای دې وکړي چې صحتمند شي او ښه شي. که دا راته ووایې دغه هېوادوال چې کډوال راځي دلته څو خپل خپلوان لري له دوی سره ستاسې همکاري څنګه وه؟ تاسې ویل چې څوک دلته نه وو موجود یوازې دوی دلته اوسېدل. هو بالکل همداسې ده. نو دلته د دوی داسې لرې قریبان ول ارزان قیمت کې وصل. دوی اصلي تخار نه دي ورور کاکا ماما ټول مکمل الله تخار کې اوسېږي. نو دوی چې کله دغه پیښې نه مخکې نیم ساعت مخکې زه لاړم لکه یو انسان باندې چې آګاهي کېږي ګوره ښه دا زما همسایه ما ورته ویل دغه زما اتاق شته ده حجره لرم نه شپه زما سره تېره کړه مشکل نشته راشه تېره کړه سهار کې ښه په عزت ووځه. تاسو زما ستاسو خویندې زما خویندې دي مګر ښه په عزت ولته واوسېږي مګر اوس دلته خطره ده باران. دوی را سره ونه منله نه به نقل لمن ښه وي خیمه را باندې نه ساسي د دیوال زموږ هېڅ توجه نه اوس د دیوال به دوی باندې راوغورځي زلزله به وشي. نو نیم ساعت وروسته چې ما دا خبره دوی ته وکړل نیم ساعت وروسته دوی باندې دا حادثه وشوله. دا دیوال چې موږ ګورو ستاسې د دوو کورونو ترمنځ دا صرف دلته چاردیوالي ده او دلته تاسې کوټې آبادي کړي دي. دا دیوال د لاندې کور مربوط دی او که ستاسې مربوط شریکه ده دا شریک ده دا ځمکه چې داخل پکې وصل دی دوی نه وه دی دوی نه ده دا یو بل نفر ده چې زموږ لږ ملګری راځي که نه دوی سرپناهي لپاره صرف فلحال دغلته اوسېدل. ستونزه څه ګڼئ چې دلته مشکل اصل څه و چې دا دیوال وښویې د بارانونو علت او که نه دلته تاسې ډکون کړی او هغې نشست وکړه؟ نه وروره امکانات زیات دي باران و ځکه چې دا څو ورځې سر په سر مکمله باران ده شدید باران ده همداسې د باران ډېر خطرناک وي او یو 40-50% د زلزلې امکانات هم و چې ډېر یو قوي زلزله خو ډېره قوي وه واقع ټول هېوادوال په دې باندې وپوهېدل او په نورو هېوادونو کې همسایه ګاونډي هېوادونو کې هم دا احساس شکه دلته اوس که د بارانې خبره وکړو که نه له نورو دیوال نه غورځېدلي دا ټول د زلزلې او د باران له وجې وشو. تېره شپه چې کله دا زلزله وشوه نو موږ له ملګرو څخه احوال واخیسته چې چاته خو به ضرر نه وي رسېدلی. ډېرې ګروپونو کې موږ له ملګرو سره چې ورسره اړیکې پالو او رسنیز فعالیتونه ورسره شریکوو یا له هغوی سره موږ کومې اړیکې لرو رسنیزې نو له ډېرو ملګرو نه موږ احوال اخیسته چې د هېواد په مختلفو سیمو کې چې کومه دا زلزله شوې چاته خو بیا زیان نه وي رسولی نو ډېرې اطمینان ورکړه. خو یوه پیښه همدا پیښه وه چې دلته رامنځته شوې ده او دغلته زموږ دغه هېوادوال چې اوسېدل دوی پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی او یوه کورنۍ په بشپړ ډول باندې له منځه تللې. یوازې یو کوچنی 2 کلن ماشوم له دې کورنۍ نه پاتې دی. له ما سره په څنګ کې یو بل ورور هم ولاړ دی له دوی سره به هم غږېږو. تر راسه وروره ما څنګ کې ودرېږه سړی مو ښې کراري ده په خیر ژوند په خیر تېرېږي الحمدلله الله رحم. لومړی خو تاسې ته هم تسلیت وایو د سیمې خلکو ته او ټولو هېوادوالو ته د یو کورنۍ غم نه دی ټولو غم دی. الله مې عزتمن که خیر وسي. ستاسې په نظر باندې نورې خبرې خو ما له دغه ورور سره وکړلې او دوی په ټولو موضوعاتو باندې را سره وغږېدل. دلته چې دغه کډوال راځي دوی دپاره مناسب کورونه نه پیدا کېږي او که دوی کرایه نشي ورکولی کرایهګانې لوړې دي؟ نه د کرایې د وجې دلته راځي کرایه نشي ورکولی خپل کور یې جوړولو
خپل کور یې جوړو، د خپل کور دیوال یې وغورځېدو. زه ورپسې رالم، ویل چې زه به دا خبر ورته ورکړم چې د کور دیوال دې وغورځېدو. هغه هم دا د خامو خښتو نه جوړ کړی چې رالم دلته دو باندې دیوال غورځېدلی و. بس نور یو الله لیدلی چې څه رقم صحنه و تېره شوه. تاسې خپله په اوله صحنه کې راغلي دلته؟ موږ اوله صحنه کې راغلو. څوک نور راغلي د کومک لپاره؟ کومک لپاره د همسایګان ټول د موږ راغلي وو، ټول رو راډېرېدل. بیا امنیتي کسان هم راغله، پوستون هم راغله، زمونږ د خلیفه صاحب مدرسې نه هم کسان راغله، طالبان راغله. بس دلته هم شروع وکړله، سم چې د وسې کېدل هغه هم ټول ورسره وکړه. مدرسې طالبانو هم تاسو سره همکاري وکړله؟ همکاري وکړله، ښه پوره همکاري موږ سره کړې ده او موږ خبر ورته ورکړی و. بیا راغله موږ سره پوره همکاري وکړله. ستا په نظر باندې که چېرته دا خلک د مرستې لپاره زر رسېدلي وي، د خلکو ژوند بچ کېدلی شو؟ یاره والله عالم، ځکه 2 دقیقو پورې دو ژوندي وو، موږ یې په چغې واورېدې 2 دقیقو پورې. بعد د هغې نور موږ په دا احساس نه کړ چې دا به ژوندي. یعنې دا ټول د خاورو لاندې وو که نه بل څه لامل هم وو؟ نه، خاورې او دا تیږې او خښتې پرې غورځېدلې، بس همدغه هغه و. د سنګکاري څومره وه؟ د سنګکاري تقریبا 1.5 متر به وه چې دا پرې غورځېدل. یعنې لامل به ستا په نظر باندې یوازې دا تیږې وې؟ دا تیږې به وي، ځکه چې ډېرې وزنداره یو تیږه په 2 کسانو 3 کسانو چې جګېږي هغه ډېر وزن لري. اوس څه کول پکار دي په دې وخت کې مسؤلینو ته؟ هغه خلک چې دلته د مرستې لپاره راځي، یا کومکي ټیمونه دي او یا خیریه بنسټونه دي، دوی ته څه کول پکار دي ستا په نظر باندې؟ دوی ته بس دا کول پکار دي چې د دوی وارثین سره مرسته وکړي او ډاډګیرنه ورته ورکړي، او کم ماشوم چې ژوندی پاتې دی د هغو پوره پام لاندې راولي. انشاءالله خدای دې وکړي چې دغه ستونزې چې زموږ هیوادوالو سره د هیواد په مختلفو سیمو کې لاس او ګریوان دي، اوس دغه د بارانونو لړۍ چې دا تقریبا 1 اونۍ کېږي چې مسلسل بارانونه وریږي، او دا اوس هم د باران څاڅکي راکته کېږي او باران لا هم جریان لري. هغه هیوادوال چې په خطرناکو سیمو کې اوسېږي، یا د سیندونو په غاړه کې اوسېږي، او یا دغسې کورونه یې د ډاډ وړ نه وي، د دوی څخه مو هیله دا ده چې په دغسې وختونو کې د احتیاط څخه کار واخلي او د سیندونو غاړو څخه او همدغسې د زلزلو په وخت کې مناسب ځای ته پناه یوسئ. درنو لیدونکو تاسو تصویر ګورئ، بیا هم له تاسو سره یو. تېره شپه چې کله زلزله وشوه، نو موږ له ملګرو سره احوال واخیسته. نو یوازینی پیښه فکر کوم چې په کابل کې همدغه که نور پیښې هم شته دی؟ داسې اوازې دي، فکر کوم ځاني تلفات صرف همدلته دي، نور مالی تلفات دا اوس موږ همالته روان یو. بله کورنۍ دی چې هغه هم پاکستان نه کډوال شوي و راغلي، هغه هم داسې یو کور کې اوسېدل چې ظاهري ډېر مزین کړی و، خو د خامو خښتو نه جوړ کور و. زه ورغلم، حالات مې ورته وکتو چې دوی باندې پرېوتې وو، خو الحمدلله هلته څوک ژوبل نه دي، خو کور مکمل نړېدلی، او د کډوالو چې کوم شیان وو هغه څه هلته پاکستانیانو ترې وګرځولو، څه دلته چې کوم زاړه نوي شیان چا ورکړي وو دا په خټو لاندې شول. نو دې کې به ټول هغه ظالمان شریک دي په قتل کې چې چا څوک کور لري هغه په ډېر ظلم و وحشت باندې غریبو باندې په کرایه باندې ورکوي او پیسې ډېرې غواړي. نو څوک چې وس ونه لري هغه به مجبور وي خوړ کې به اړوي، هغه به مجبور وي داسې یو کڼواله غوندې ځای کې به اړوي، داسې یو چېرته به چې هغه به مالي او ځاني تلفات ویني. خدای تاسو ته خیر درکړي چې راځئ دلته د دغه هیوادوالو چې دلته زیانمن کېږي له دوی سره مرستې کوئ، او یو څه حده پورې تاسې هغه خپل د وس او توان مطابق کولی شئ چې د هغوی لاسنیوی وکړئ. واقعیت هم په دې وروستیو کې مهاجرین راغلي دي، او دغه کورونه چې موږ ګورو واقعیت هم د اوسېدو لپاره داسې مناسب نه دي. دلته چې ګورو یوازې چاردیوالي موجوده ده. ټول کورونه چې مهاجرین دلته راغلي، تاسې له دوی سره ناسته ولاړه کوئ، له هغوی سره لیدنې کوئ، د هغوی مشکلات راخلئ او هغوی ته رسیدګي کوئ. تاسې به دغه موضوعاتو په دننه کې موجود یاست او پوهېږئ چې دلته څه ستونزې موجودې دي. ټول کورنۍ چې مهاجرین راځي یا اقتصادي ستونزې لري، په دغسې یو ماحول کې ژوند کوي په دې شاوخوا سیمو کې؟ هو دلته یو خو دا ده چې د تورخم نه چې راوړي او د پلچرخي نه، نو دا ورته نږدې ساحه ده، همدغلته یو طرف ته ځان ګوښه کي.
چې بس خپل وطن مې دی او دلته راغلم اکثریت شکر وباسي د شکر سجده کړي د خپله خاوره مچو کړي تورخم کې زموږ ټیمونه شته دي چې هخوا نه څه راځي څه چې په واک کې لرو هغه ورته سپارو په کونړ کې هم د بېځایه شویو چې د ظالمانو لخوا په توپونو ویشتل کېږي هغې ته موږ خدمات شته الحمدلله نو افغانستان په ټولو هغې کې موږ هغه بیړنۍ او څانګې کې یو بیړنۍ چې چیرته پیښه کیږي نو عاجل ځان رسو ډیره زیاته مننه خدای ستاسو خدمات قبول کړي ډیره زیاته مننه بیا هم ډیره زیاته مننه خدای مو خوشحاله لره الله مو آباد لره درنو لیدونکو دا هم زموږ هغه ورونه و چې دلته سیمې ته راغلي دي او تر څو پورې وکولی شي چې دغه کورنیو هغه حال راواخلي او دلته هغه خپلې لازمې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې وکولی شي چې د دوی سره مناسبې مرستې ترسره کړي درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه موضوعات مو چې رانغاړلي وو د دې پیښې په اړه باندې چې کوم دلته ترسره شوي وو او د دغه غرونو سره وغږېدو د پام وړ مو ګرځېدلي وي او خدای دې وکړي چې له دې وروسته دغسې ناوړه پیښو سره موږ افغانان مخ نه شو او خدای دې وکړي چې دغسې غمونه زموږ د افغانانو نه نور لرې اوسېږي او خدای دې وکړي چې موږ ټول په دغسې حالاتو کې له یو بل سره مرسته وکړو درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي الله مو مل شه